امرالله صالح سرو صلیب ته قلعه نو کې د طالبانو مړي ټول او خرابېدو څخه وژغورئ. نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان د بادغیس ولایت مرکز قلعه نو ته وسلوال طالبان ننوتل او ښایي لا هم د ښار په یو شمېر سیمو کې جګړې روانې وي. پر همدې حال د ولسمشر مرستیال امرالله صالح په یو تازه غبرګون کې له سره صلیب او نورو اړوندو موسساتو څخه غوښتي چې له قلعه نو څخه د طالبانو مړي ټول کړي. صالح وویل د سرې میاشتې له نړیوال سازمان او نورو مرستندویه ټولنو څخه احترامانه هیله کوو چې د لسګونو متجاوزینو جسدونه دي د کوټې شورا په همغږي باندې خپلو کورنیو ته ورسوي، ځکه هوا ګرمه ده او موږ د مړو د جسدونو د بې حرمتۍ طرفدار نه یو. 3 ساعته وړاندې ښاغلي صالح لیکلي ول چې د بادغیس ولایتي چارواکو سره تماس کېدی او له احواله ځان خبروي. په خبره یې چې هر څوک دي د دښمن ویان له ځان څخه نه جوړوي. د امرالله صالح ډیر ټینګار پر رسنیو دی تر څو په ولایتونو کې د دولت د ناکامیو او کمزوري مدیریت خبرونه خپاره نه کړي او هر څه مثبت وښایي چې کله کله ان یو شمېر راپورونو ته جدي غبرګون هم ښایي. وړاندې د بادغیس ولایت والي حسام الدین شمس د خپلو خبرو پر مهال ویلي و د ټولو ولسوالیو له سقوط وروسته نن وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مرکز قلعه نو باندې بریدونه کړي او دې ښار ته ننوتلي دي. پر ټولنیزو رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو څخه ښکارېږي چې د دې ولایت له زندان څخه زندانیان په بېغمه زړه روان دي او مات شوی دی. په بله ویډیو کې پر عمومي سړک د ښار پر جاده لسګونه طالب جنګیالي ښکارېږي چې د بادغیس ښار ته ننوتلي او خلک یې د لیدلو لپاره په سړکونو باندې ولاړ دي. تر اوسه پورې د دې احوال نشته چې قلعه نو کې په کوم حالت کې قرار لري، خو دې ښار ته ښایي مرستندویه پوځیان رسېدلي وي. له ولسوالیو وروسته چې زیات شمېر د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدې دا لومړی ځل دی چې دغه ډله د یو ولایت پر مرکز برید کوي. خو دا چې څوک به بریالي شي تر اوسه پورې اخ و ډب روان دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.